دغه څو شعرونه چې بې له وحشته بې خطرو ژوند دی او ژوند خو د غره ژوند د مزغو ژوند دی. او په ښارونو کې آبادو خلکو دغلته مرګ څنګ دی او په څو ژوند دی. ډېر ښه یار، ډېر ښه. په ښارونو کې آبادو خلکو دغلته مرګ څنګ دی او په څو ژوند دی. او د خپلو ښار کې د مینو خوارو تش په وعدو او بهانو ژوند. ډېر ښه دی. د تور چربانګ نه تر ماښامه دغه څوارلس ګنټې د تور چربانګ نه تر ماښامه دغه څوارلس ګنټې ستا د زړه ستړي انتظار نه هم اوږده روژه ده. او تاسو د ډېر څه خاوندان خو دغه میاشت روژه کوي، موږ ته په لږو توندو ټول عمر روژه ده. ډېر ښه دی یار. او یخې اوبه، یخ موسم او ښکلی سوات او تره دواړه به اوسو مړه دلته کې راځه روژه ده. ډېر ښه دی یار. او دغه څو شعرونه د مسافرو چې نه راځي اختر له په ایمان مرور شوي دي. څومره مسافر دي ټول خواران مرور شوي دي. او میاشت ښه ښکاره شوې د اختر اعلان یې ونه کړو، خدای خبر په څه باندې مولیان مرور شوي. ډېر ښه دی. او څښا جامو کې ګرځي نوې پاکې جامې نه اغوندي او جاړمه د کلي ماشومان مرور شوي. ډېر ښه دی یار. او یو طرف خلکو پکې روغې صلحې وکړلې او موږ نه په اخترو کې یاران مرور شوي. ډېر ښه دی یار. د چا څه ویره مه پروا کوه او زړه خپله مرضي خپله رضا کوه. او داسې په یوه ساه مخکې هم مزه لږ غونتې کې خیال پکې په شا کوه. او دغه اخري شعر چې سوات پورې اوتره صرف منحل او ذکر د تمامې پښتونخوا کوه. او دغه څه شعرونه نور چې د کوزي پښتونخوا که د لغمان دی چې په نوم باندې پښتون دی په ما ګران دی. او دی په خدای که د اجل په نیټه مړي د بابړې غم وجلی باچا خان دی. ډېر ښه دی یار. اورې